أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا بر قول راجحہ یو ډیر لویه معجزه په دې میاشت کې ښکاره شوې ده. د علماء سے اختلاف پکې شته، او راجح قول دا دی چې د حضور پاک دا لویه معجزه دا په دې میاشت کې شوې ده چې هغې ته زمونږ خلک د معراج سفر وایي. د معراج سفر کله شوی دی؟ نورونو علماو پکې ډېر لوی اختلاف کړی دی. بعضې عالمان وایي دا د ربیع الاول میاشت وه، بعضې عالمان وایي دا د محرم میاشت وه، بعضې وایي د رجب وه، بعض شعبان یادی، بعض رمضان، بعض شوال. لیکن اکثر علماء محققین هغې وایي د سفر میاشت دا اوس چې موجوده کومه میاشت ده د سفر میاشت چې ورته مو وایي، او پښتانه ورته د چورې میاشت وایي. نو دا لوی سفر دا په دې میاشت کې شوی. بیا په تاریخ کې علماء اختلاف لري، خو مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې دې له ترجیح ورکړې ده چې دا د دې سفر میاشتې 28مه شپه وه، لکه راتلونکې بیګانې شپه. بیګانې شپه چې را روانه ده 28مه، نو دا شپه وه. بیا په کال کې مې اختلاف ده چې دا کم کالو. نو بعضې علما 5م کال یادوي د پیغمبرۍ د نبوت، د حضور پاک د پیغمبرۍ 5م کالو. څوک 6م یادوي، څوک 10م یادوي، څوک 11م یادوي. خو مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه دې له ترجیح ورکړې ده چې دا 10م کالو. وی ځکه چې د معراج دا سفر د حضور پاک د طائف د سفر نه وروسته شوی، او حافظ ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې هم دا لیکلی دی چې دا حضور پاک د طائف د سفر نه پس تللی دی، او پیغمبر علیه السلام د ابو طالب په دره کې چې د کافرانو د بایکاټ د وجې نه کم 3 کاله تیر کړي دي په شیب ابي طالب کې، نو دا د هغې نه پس شوی دی. ولې وایي دا ځکه چې د معراج سفر هغه وخت کې شوی دی چې حضور پاک مشر بیبي حضرت خدیجه وفات شوی و، او حضور پاک په شیب ابي طالب کې د ابو طالب په دره کې چې کله 3 کاله تیر کړي دي هغې کې وزر حضرت خدیجه وه، او هغه 3 کاله په 10م د نبوت د پیغمبر د پیغمبرۍ په 10م کال پوره شوی دی. او دا د معراج سفر د خدیجې بیبي د وفات نه پس ځکه شوی دی چې خدیجه بیبي د 5 منځونو د فرض کېدو نه مخکې وفات شوی ده، او 5 منځونه دا د معراج په دې سفر کې په حضور پاک او په امت فرض شوی دی. نو زرقانی د موطا په شرحه کې، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن حجر په فتح الباری کې، او حافظ ابن قیم په زاد المعاد کې هغوی دې له ترجیح ورکوي چې دا د 10م نبوت د پیغمبر د پیغمبرۍ د 10م
کال نه پس دا سفر شوی دی او د شپې شوی دی او راجح دا چې اوویشتم دا سفر و دا ما تاسو ته وی راتلون کې بیگانه شپه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سفر چې د پیغمبر ډېر شانتی اوچت شانتی معلومیږي ګوره قانون دا دی چې هر تکلیف پسې راتی پښتانه وایي او د قرآن شریف آیت هم د قرآن شریف کې الله وی ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا او زمونږ دا طالبان پې پوهېږي دی وی دا عسر معرفه دوباره معاد شوې ده معرفه او دا یسر نکره معاد شوې ده دوباره نکره نو وی اسانتیا او خوشحالی دوه دي او سختی یوه ده یعنی چې سختی راشي نو ډبل خوشحالی به بیا خدای درکوي او چې تکلیف راشي نو ډبل راحتونه به خدای برغ راحتونه به الله پاک درکوي نو پر رسول الله مبارک خو ډېر تکلیفونه تیر شو ابا ته چې د بله جمعه ویم انشاءالله چې کله پیغمبري میلاو شوې ده نو په ملګرو په هغه داسې تکلیفونه تیر شو چې تاریخ یې لیکلی نشي ظلمونه ورسره وشو زیاتي ورسره وشو طایف ته لاړ په وجود مبارک یې وینې وبهېدلې مرګرو ته تکلیفونه ورسېدل نو الله پاک دلته ولا داسې یو شان ورکړه دونه خوشحاله کو چې په زندګۍ کې د پیغمبرۍ او د نبوت نه پس غټه خوشحالي ده نبوت هم غټه خوشحالي ده بار زیات دی تکلیف زیات دی خو د نبوت نه پس غټه خوشحالي دا ده چې خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم بوت بیت المقدس ته ولته په ټولو پیغمبرانو ته مونځ امامت وکړو او بیا دا هغه ځای نه اسمانونو ته بوته او د اسمانونو نه پورته هغه ځای ته بوته چې کوم ځای جبریل هم نشو تلی علیه السلام دا الله عرش ته ورسېد او دوزخونه یې پې وکتل او جنتونه یې پې وکتل یعنې داسې سفر یې وکړو او د الله سره ملاقات یې وشو د الله سره په یو خاص انداز ملاقات شوی دی د حضور پاک د یو مینې ملاقات د یو محبت ملاقات نو دې سره د پیغمبر علیه السلام هغه تکلیفونه او هغه چې څومره سختۍ په مکه کې برداشت کړې وې او څومره سختۍ پې تېرې وې هغه ټول ورسره ختم شو هیر شو خوشحالي چې راشي غم د خلکو نه هیر شي تکلیف د خلکو نه بیا هیر شي نو دا داسې ولا خدای یو عزت یو برکت یو داسې خوشحالي پې خدای راوسته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې څومره تکلیفونه دا ټول ته ختم شو دا ټول ته نه هیر شو او دا د پیغمبر علیه السلام لوی شان هم ته معلومیږي او د دې نه څه بعضې مسلې روځي هغه به راته آینده جمعه ویم انشاءالله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی زه د خپل تره د لور په کور کې ودوم ام هانې دا د حضرت علی رضی الله عنه خور وه او حضرت جبریل علیہ السلام راغی ورسره میکائیل علیہ السلام او دی په کمه رالل دی بر په چت را کوشو په دروازه نه دی راغل چت کولاو شو او دوی ته لاندې رالل رسول الله مبارک ته ښیي چې وګوره مونږ په چت رالو چت کولاو شو نه ته خوره را پرېوته نه ته دوړه را پرېوته حالانکه خو کچه چتونه او لنټر خو نو کچه چتونه دي خوره پې پرته ده د کجورو پاڼې پې پرتې دي څانګې پې پرتې دي نو چت کولاو شو نه څانګه پرېوته نه پاڼه پرېوته نه د کجورې د هغه چې کم څانګې دي د هغې یو ټوکله پرېوته نه دوړه راله نه خوره راله ورته ښیي خدای پاک لکه دا یو ناشنا شی دې ولیده یو ناشنا سفر به در سره اوس کېږي او د بره نه په چت رالل اشارت دې ته چې د اسمان چت به راته کولاویږي بره بځې اشارت دې ته چې څنګه دا کولاو شو دارنګې به دې دا سینه اوس شق صدر به دې کېږي او سینه به دې هم کولاویږي او بره به دې سفر نو حضور پاک یې راپاسه او په دروازه باندې وویسته نیغې بوته حتیم ته حتیم د بیت الله ایسه ده د بیت الله نه لږ بار پاتې شوی ده هلته یې بوته
او په حتیم کې ولا پریشن او کده سینې شق صدر وتوي دا د حضور پاک مبارک سلور کرته شوی سلور کرته دا پریشن شوی یو دل دا حضرت حلیمه رضی اللہ تعالی عنہ کرو حضور پاک معشومو چه التا دا پریشن شوی دا سینہ یو دل دا لسو کالو چه دا پریشن شوی دے یو دل چه کل نبوت و پیغمبری و تمیلاوی دا پا غار حرا کی دا پریشن شوی دے او یو دل دا چه اس معراج تزی نو دا پریشن شو حضور پاک فرمائی کہ سمر سامانو دے ټول د جنت نہ راوڑو اگے کہ چکم چاڑو قینچی استعمالے دل او اوبے د زمزم نہ راغشتے ہوئے عالمان د دین معلومی چې په مخ د ځمکو او په اسمانونو په جنتونو کې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه نورې نشته ولې چې سامان د جنت نه راوړي نو اوبه د حوض کوثر هم راوړی شوې د جنت نه لیکن اوبه د زمزم استعمال کړي د زمزم اوبه قیمتي اوبه دي ځکه دا د حضرت ابراهیم علیه السلام داغه بچی اسماعیل علیہ السلام د خپې د ځمکې د برولو د غزار نه او څوک وایي چې ورسره جبریل علیہ السلام په وزر هم دا ځمکه والې ده نو د هغې نه د اوبه را پیدا شوي دا قیمتي اوبه دي نو حضور پاک فرمایي د دې مرۍ دا قطه چې د دې نه د دې خېټې پورې د خېټې د دې بري سې پورې دا ځای راله وشله او زړه یې راله راوویست خو نه په درد پوهېږم نه په خوږ پوهېږم نه وینه شته زړه یې راله راوویست د زمزم په اوبو یې صفا ووینځه صفی کړ او بیا یو کاسه وه هغه د علم او د حکمت نه ډکه وه هغه یې پکې دننه ور واړوله وی زما دا رګونه ډک شو تر مرۍ پورې مې دا رګونه ډک شو او بیا زما زړه واپس په خپل ځای کې کېښود او لاس یې پراخ که واپس جوړ شو ولې الله سره ملاقات کوي نو د پیغمبر علیه السلام کې دا زړه نور هم لږ مضبوط شي او ټیټ شي او کلک شي وی چې شق صدر یې راله وکړو د حتیم نه بار ووتو نو یو څاروی یې راوستی و د قچر نه راکوټې و د خر نه غټ براق لفظ ولا استعمال شوی تک سپین براق ورته ولې وی وی رنګ یې داسې سپین و لکه د برېښنا په شان پړقېده او یا سفر یې داسې تیز و لکه د برېښنا په شان وی چې زه څنګه په هغه براق ما ته وی په دې سور شه زه سورېدم نو یې ده مستي وکړه دې براق نو حضرت جبریل علیہ السلام ولا ټونګه ورکړه ابي محمد تفعل هذا تا باندې د حضور پاک د محمد صلی الله علیه وسلم سره دا نخرې کې والله ما ركب قبله احد قبله خیر منه قسم دې کړه دې نه مخکې پتا د ده نه بهتر انسان سورلی کړي د ده نه غوره انسان پتا ر دې نه مخکې نه دی سور شوی او نه به د ده نه غوره انسان پتا ر دې نه وروسته سور شي نو ته په محمد باندې صلی الله علیه وسلم دا نخرې کې خوشحاله شي چې دې در باندې سورلی کوي نو چې داسې ټونګې ورکړه نو براق داسې شو فرفض عرقا خولې ته اوبې دی او سیوطي لیکلي دي په خصائص کبرا کې چې هغې براق جبریل علیہ السلام ته وی چې زما خو یو درخواست دی که نه دا مستی مې ولې وکړه یو درخواست مې دی درخواست مې دا دی چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم نه دا مطالبه کوم چې په جنت کې ما خپل سورلی وګرځوي چې ما قبول کړي رسول الله مبارک وفرمیل ما ته قبول نو د حدیث نه دا معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام په جنت کې په دغه براق ګرځي سورلی مه کوي جنت کې د سورلی ضرورت نشته جنت کې خو چې څوک کم دی ته ځان رسول غواړي د سترګې په رب کې به رسېږي لیکن دا د انسان دپاره بعضې شي ته دی انسان اوس هم ډېر خلک یې اسونه ساتلي او په هغې چکرې لګوي حالانکې د لینډ کروزرو مالکان او د قیمتي موټرو مالکان په دې عربو کې د عرب څونه مالدار دي جزونه دي خپل جزونه د بعضې خلکو او قیمتي موټرې دي لیکن اوس هم اوښانو باندې سورېږي او ځغلي او خوند وله ورکوي
او سونو باندې سوریږي او هغه خولۍ خوند به ورکوي نو د خوند دپاره به خلک په جنت کې په دې سارو باندې سوریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایي وی په جنت کې به د سور یاقوت یو اس انسان الله لورکي د سور یاقوت تک سور به د یاقوت او وزرې به وي وزرې او چې کوم خوا ته دې زغلول غواړې او الوزول یې غواړې نو هلته به په تا رسول کوي هلته به دې رسوي په هغه براق باندې رسول الله مبارک سور شو او حضرت جبریل علیہ السلام شاته ورسره سور شو زمون په دې وطن کې بعضې خلکو په پوسټرو باندې د یو پرزي براق یو نقشه جوړه کړي او خلکو په کورونو کې لګولې دي یو پرزي غوندې تک سپین د اس په شکل باندې یو څاروی جوړ کړي او مخې وله د خشته جینۍ جوړ کړي او لیکلي چې دا براق دا ډېر ظلم دی ګورئ ولی پیغمبر علیہ السلام په داسې څاروي باندې سور شوی چې هغه د جینۍ په شکل دا خو د پیغمبر په شان کې ډېره غټه ګستاخي د حد تک دی دا د کفر شی دی د کفر چې چام جوړ کړی دی دا بالکل د کورون نه وشلوی دا وشلوی وسودوی ختم کې پیغمبر دا شان دی چې هغه به د جینۍ په داسې څاروي باندې به سوریږي چې د هغې مخ د ښکلې جینۍ وي د خشته جینۍ په شان دی په هغې به پیغمبر سوریږي یعنی د جینۍ او د څاروي مخ د جینۍ وي او وزرې وله جوړې کړي د ځانه د قسته په دې دا بعضې خلک تصویرونه خرڅوي او پوسټر یې پرې خرڅوي دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده دا قسمه پوسټر یې ورې ونه ساتئ بعضې خلک هغې پوسټرو ته ځای په ځای په کورونو کې لګولي د برکت دپاره دا براق دی براق پیغمبر په جینۍ سورې د عیاذا بالله توبه دا خو د پیغمبر په شان کې ګستاخي اوس په بعضې ځایونو کې پوسټرو کې بعضې پوسټرې جوړې شوي دي چې په هغې کې د حضور پاک قبر جوړ کړی بعضې پوسټرې شته پکې د نبي علیه السلام غټ قبر یې جوړ کړی دی او شین غلاف یې پې د پاسه اچولی دی او لیکلي د حضور پاک قبر دا ظلم دی ظالمانو جوړ کړی د پیغمبر مبارک قبر پوخ نه دی کچه دی او د حضور پاک قبر چا لیدلی او چا وله تصویر ایستی دی د رسول الله مبارک د قبر نه غټ دیوال تاو دی دا بادشاهان چې ورځي د هغه دیوال نه پورې غاړه ورځي په هغه دیوال باندې غلاف پروت دی د دامره پکې ځای نشته چې دا ګوته پکې قچی وردن نه کړي اوسني تاریخونه چې کوم سعودي علماو لیکلي دي نو اوس هم هغوی په قبرونو کې اختلاف دی چې د قبرونو نقشه څنګه ده پته نشته ولی دا ډېر مخکې د ترکو په زمانه کې پیدابر دا ګمبد جوړ شوی دی او سلطان نورالدین زنګي هغه دا بنیادونه ورله د سکې جوړ کړي دي او بالکل مکمل مضبوط دیوال دی د سترګې چې ورته نږدې م کې داسې د قچۍ برابر د ویښته برابر رو پکې نیسي چې چاته قبر مبارک ښکاره شي نو دا فرضي قبر دی یا د چا بل ولی قبر بی یو د نیک انسان قبر بی نو خلق ورته لیکلي دا د پیغمبر قبر اسې تاسو نه تپوس کوم چې د عام انسان قبر یو ته وایي دا د پیغمبر قبر دی عام انسان ته پیغمبر وایي دا کفر دی که نه دی و زمون خلق نه پوهېږي فرضي قبر دی د بل چا تا وایي دا د پیغمبر قبر دی د حضور پاک قبر ظالمه د حضور پاک د قبر نه خو د سعودي باچا نه دی خبر هغه ته هم پته نه لګي د مدینې منورې امام هم ته نه دی خبر هغې نه غټ دیوال دی او بره ګمبد دی او دوی لیکلي دي فرضي قبر دی خدای چې د بل چا دی د هغې تصویر یې ایستی دی وي دا د حضور پاک قبر او په دې فیسبوکونو په دې موبایل هم خلک یو بل ته لیږي نو چې پردې قبر د یو امتي قبر او ته وایې دا د پیغمبر دی نو امتي ته پیغمبر ویل کفر دی کفر کفر دا ظلم تصویرونه مه ساتئ د هېچ چا تصویر مه ساتئ بعضې خلکو د خپل پلارانو تصویرونه ځان ته لګولی دي او بعضو د خپلو پیرانو صاحبانو تصویرونه لګولی دي او بعضو د خپلو استادانو تصویرونه لګولی دي یاد ساتئ حضور پاک فرمایي لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب او تصاویر وایي چې په کوم کور کې سپي وي 3 سپي خیر د ساتلی شي یو د څوکۍ دپاره سپی یو د ښکار دپاره چې په ښکار کې هغه سپی یو ګډو چیلو سره سپی ګرځي دا 3 د اجازت ته باقي سپي چې په کور کې ساتې د رحمت فرشتې به نه راځي نو چې ساده نوځي نو کومه فرشته به وباسي د قهر او د غضب
او چې تصویر په کور کې پروتي د رحمت فرشته خو نه راځي نو چې ځنکدن دی او ساده نوځي څوک به وباسي د غضب فرشته د قهر نو د براق د غیر ذی روح تصویر لکه د غر جوړ کې د کوټې جوړ کې چې د انسان شکل پکې نه نو دا بیا خیر یا هغه تصویر چې د میانس کې کټ شوي لکه شناختی کارت له خلک جوړ کی یا پاسپورټ له خلک جوړ کی دا ضرورت یا په نوٹ دا تصویر دی دا ضرورت دی یا داسې واړه تصویرونه هم په بکس کې پټ ساته دې دپاره دې ساتلي که پاسپورټ ته مې جد شو یا شناختی کارت ته یا حج ته ځم یا عمرې لځم یا مثلا په امتحان ورکومه نو د هغه امتحان په فارم هم د تصویر ضرورت دی نو دغه تصویر جیز دی خو نیمه کې به پرې شوي چې نیمه کې پرې وي هم بیا ښکاره نه ساتې پټې ساته نو دغه براق باندې حضور پاک مبارک سور شو فرشتے و سرم دی گونے او جبریل علیہ السلام شاعت ورپسې سور دی د دې عالمان معلومی چې جبریل د ډېرې لوی مرتبه خاوند فرشته ده ډېره لویه رتبه ده او ډېره لویه مرتبه ده لیکن پیغمبر مبارک مخکې دی او جبریل شاته ده بلکې بعض علماء لیکلی دي چې جبریل علیہ السلام د حضور پاک هغه رکاب نیولی دی روان شو سفر شروع شو چې یو ځای ته ورسېدل نو جبریل علیه السلام څاروي ودرو او حضور پاک ته وایي دلته 2 رکعته لمونځ وکړه نفل چې نفل یې وکړل تپوس یې ترې وکړه وایي د دې ځای پته راته ولګېده چې دا کوم ځای دی وایي نه وایي دا ستا د هجرت ځای دی دلته به ته هجرت کې یثرب ورته وایي بیا یو ځای پورې سفر وکړه چې سفر یې وکړه نو کوز یې کړه وایي دلته 2 رکعته نفل وکړه 2 رکعته نفل یې وکړل وایي په دې پوه شو چې دا کوم ځای دی وایي نه وایي دا هغه ځای دی وادي تور وادي مقدس انک بالوادي المقدس طوان وادي طوا ورته وایي د کوه تور په ویښ کې دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام سره الله خبرې کړې او نبوت او پیغمبري ونه ورکړې هغه ځای ته ځم تلیم دا انیس احمد هم را سره د کوه تور په ویښ کې دا ځای د مسلمانانو جومات هم دی پکې او د عیسایانو عبادت خانه هم ده او د یهودیانو عبادت خانه هم ده پکې او هغه اونه اوس هم شته چې کومه اونه کې موسی علیه السلام ته رڼا ښکاره شوې وه او موسی علیه السلام لاړ او بیا ورسره الله خبرې وکړې انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادي المقدس طوا بیا چې څه منځ سفر وکړ نو ورته وایي ودرېږه څاروي یې ودرو وایي دلته هم 2 رکعته وکړه 2 رکعته یې وکړل نو تپوس یې ترې وکړه تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی وایي نه وایي دا د شعیب علیه السلام ځای دی مدین بیا پې مزل وکړه یو ځای کې براق ودرو وایي 2 رکعته نفل وکړه ویې کړل وایي تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی وایي نه وایي دا بیت اللحم دی هغه ځای دی چې کوم ځای کې عیسی علیه السلام پیدا شوی عیسی علیہ السلام د مور نه پیدا بغیر د پلار نه د خدای نه خوا بیا پې سفر وکړه نو چې سفر یې پې وکړه نو یو ځای ته یې ورسو وایي دلته اوس کوز شه نو چې کوز یې کړه دا د بیت المقدس جومات بیت المقدس د هغې جومات حضور پاک فرمایي وی دغه ځای کې ما ته یو بوډا سړی ولاړو اشارې راکولې او یو بوډۍ ښځه وه هغې اشارې راکولې وی ما ته جبریل علیه السلام وی چې دې ته مه ودرېږه نیغ زه وی نیغ تېر شو وی ما ته وی چې دا دې وپېژن چې دا بوډۍ ښځه څوک وه ما وی نه وی دا دنیا وه دې ته ځان ته مایل کولې خو ما تا ته وی نیغ ته ځه او دا بوډۍ چې ته ولیده په کوم شکل کې وه عمر یې ډېر پاتې دی که لږ وی نه ډېره زیاته بوډۍ وه لږ عمر یې پاتې و وی د دنیا دومره لږ عمر پاتې رو دومره ډېر یې تېر شوی وی چې څنګه د دې بوډۍ ستا په ذهن کې کم عمر دی وی دومره د دنیا عمر پاتې دی او دا چې کم سړی دی ولیده او تا ته اشارې درکولې چې راتاو شه دا سړی دی وپېژن ما وی نه دا مې ونه پېژن وی دا شیطان ته ځان ته رابللې بیا چې څه مخکې لاړو سړي ولاړو وی هغې ما ته وی السلام علیک یا رسول الله
ما یو علیکم السلام بل آواز راکه السلام علیک یا نبی اللہ د خدای پیغمبر پتا دے سلام بل آواز راکه السلام علیک یا آخر الانبیاء اے د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبره پتا دے سلام وی ما ته جبریل علیہ السلام دا دیو پیجندل ما وینا وی دا یو موسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام پتہ سلام واچا او ای پلار می موسی علیہ السلام پا قبر کی مولید داغا پا قبر تیر شم پا قبر کی پا مانزا والا وی درے پیالے راتا پیش وی بلکہ بعض علماء وی سلور پیالے یو پیالے دا پیو اعلی صفا پہ بلا پیالے دا شراب وا علماء وی دا اغا شرابو چی نشا پکی نوا بل عالم مثال کم دا او دریم پیالے دا دا ابوه او سلورم چی سو کوئی سلورم پیالے وا نوی دا سلورم پیالے دا شاتو حضور پاک فرمائی وی ما دا پیو پیالے واغشتا و قبول مکلو مسکلا وی ما تا جبریل علیہ السلام او فرمائی الہدیت للفطرہ ستا ہدایت یو دین حقت شوید تا و ستا امت پا پا دی حق دین قائم یہ کہ خیر انشان او کدا شراب دے غشتے وے نو امت با دی طول گمراہ شوید سنگی دے عیسیٰ علیہ السلام امت گمراہ شو او دے عیسیٰ علیہ السلام دا زمانی نسمو دا پس اگی عیسیٰ علیہ السلام تا دا خدای زوے ہوئے میرا دا خدای زوے او چاپا کی بی بی مریم تا دا خدای خزا ہوئے آیادن بل او سنگی دا موسیٰ علیہ السلام امت من حیث الامت طول گمراہ شو او زیر علیہ السلام تا دا خدای زوے نستا امت بم گمراہ شو او کچرتے دا دا پیو دا دا اوبو پیالے دے غشتے وا دا صفا اوبو نو امت بری دنیا تمائل شو طول عمر بری دنیا پسے شو یو شا اس خودیر دنیا پسے روان دی خصفہ کی اللہ طرف تمشتا سا خیرت طرف تمشتا سا لگیا دی امدغ دنیا دارو دعوت دا اللہ دا طرف ورکی او دغ دنیا دارو تاوی چی بچی عالمان جوڑ کے پا بچو حفظو کے او کچرتے شاد تے غشتیو دا دنیا دا جن بستا استا امت دا دیر زیاد خوگو او دا خیرت او دا جنت جن برتا تریخ کانے دا نو پیدے اس کل او پیدے واغشتل بس یریگا ما خوشحال شا چی امت بر تر قیامت پورے پا ہدایتی انشاءاللہ دا سے ڈالا بستا پا امت کے تر قیامت پورے موجودی چی اللہ بے مدد کیو پا حق بروان ولان بھائی وی براق ادرو وی علتے و تیگا و پاگا تیگا کی سورے و بندو جبریل علیہ السلام پاگی کے گتا و منڈلا شاڑا خورا پاکے پرتاوا نو آگا سورے کولاو اب براق راوستا او پاگا سوری کے داغی پڑے ورکا ویتا وی ما تاوی چی راز جماعت تا دنش وی جماعت تا بوتا وی چی بویتم جماعت تا نو جماعت تا خلق راغون شو دا جماعت ڈکو دا ما در اتلون مخ کی ڈک شو وی زید مٹونی وم دا گتنا اولون بی سفلے بوتلا وی زما دا خیالو چوز بسو کے امامی امامتی بکی ما تا پتہ نوا دیکھ یو کس بانگو ہے او یو کس اقامتو ما وی امام با مخ کی مسکی وی ما تا جبریل علیہ السلام وی ورمخ کش امامتی بتکے دیتا تحیت المسجد وی مخ کش دو رکاتا منز دے خلقو تاو وی دو رکاتا منز میں دے خلقو تاو وی سلام میو گرزاو وی ما تا جبریل علیہ السلام وی چی دا خلق دے او پی جندل چی دا سوکتی ما وینا وی دا آدم علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام پورے تقریباً یو لک سلیرش ذرا پیغمبران دے ٹولو تاپس منزو کو رشتہ ہوئے دا حضور پاک دا دینا لوی سعادت بلشتا دا نبوت نا پس سمر لوی خبر دا امام النبیین شو دا ٹولو پیغمبران و امام
امام المرسلین د ټولو رسولانو امام ټول ورپسې ودرېدل حضور پاک مخکې شو په خدای قسم دا ډېره لویه لویي ده چې خدای حضور پاک له ورغی دا ډېر لوی عزت دی چې څومره په پیغمبر علیه السلام تکلیفونه تیر شوي او لري ولا خلکو په شا باندې چولي او پیروانونه ولا خلکو په شا چولي ټول تکلیفونه لړل ختم شو دی سر وی بیا جبریل علیہ السلام د سټیج نظامت کو دا خلک چې راغواړي نو آدم علیہ السلام یې راوغوښت هغه کېناست تقریر یې شروع مختصر الفاظو کې څه تقریر یې ووی د خدای حمد ادا کړه پیغمبران د خدای حمد کوي الله له حمد دی او الله له ښکلي صفتونه دي هغه الله چې دی بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی دومره د قدرت خاوند او بیا زه په جنت کې وسولی یم او بیا زمانه پیغمبران پیدا کړي دي او دنیا مخلوق زمانه پیدا کړي او زه یې غوره کړی یم د ټول اولاد د نیککتوب دپاره بیا جبریل علیہ السلام نوح علیہ السلام ته آواز وکړو نوح علیہ السلام پاسې د خدای صفتونه وکړو وی زه هغه پیغمبر یم چې قوم زما مخالفت کو نو خدای ټول په دریاب غرق کړل او دویمه دنیا خدای زما نه روانه کړه نو دا ټول پیغمبران زما په بچو کې دي او زه خدای د خپل عذاب نه وساتلم په کشتۍ کې بیا ابراهیم علیہ السلام راوغوښته ابراهیم علیہ السلام هم د خدای صفتونه وکړل چې خدای له حمد دی الله له صفتونه دي هغه الله چې په مې اور ګولې ګلزار کړی دی د نمرود اور ته پرېوتم او اور ګولې ګلزار تکلیف یې رانه کړ هغه الله اتخذني خلیلا چې دی خاص دوست نیولم په دوستانه هغه الله چې مال خدای پاک ډېر په دنیا کې برکت او عزت را کړی زما په لاس خدای بیت الله او بیت المقدس جوړ کړی بیا حضرت موسی علیہ السلام وغوښته موسی علیہ السلام هم د خدای صفتونه وکړل چې د الله صفت کوم حمد ویم هغه الله چې زما دشمن زما پړوان دی په بحر قلزم کې غرق کړ او ما له خدای د فرعون د لوی لښکر نه نجات راکړ نور صفتونه یې وکړل د الله عیسی علیہ السلام هم د خدای صفتونه وکړل هغه هم راوغوښته چې زه الله بغیر د پلار نه پیدا کړم صرف د مور هغه الله له ثنا ویم او زه جمدې جاړ اوچت کړم اسمان ته د خدای صفتونه ادا کړل په آخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښت حضور پاک فرمایي امام د خدای حمد ادا کړ او ډېر ښکلي صفتونه مې د الله وکړل الله په خپلو صفتونو خوشحالېږي ښه د الله حمد وایه تاسو کلم چې جامه خدای درکړي او نعمت خدای درکړي نو د خدای حمد وایه الحمدلله که ته بیمار او خدای روغ صحت درکړي ګوره دا بیماري او دا روغ صحت خو د خدای په لاس کې قسم دې داسې بیماران هم ولیدل چې معمولي بیماران وي او ډس چې ترې مړ شي او داسې هم ولیدل چې ډاکټر ورته وایي ستا علاج نشته او خدای پاک یې جوړ کړي روغ صحت د خدای په لاس کې نو د خدای حمد وایه د خدای شکر ادا کوې لازیدنکم وی الله وایي چې زما شکر م ادا کوه نو زه به دله نورم زیات کم دا نعمت دا صحت به دله نورم زیات جامه خدای درکړه بچی خدای درکړه کور خدای درکړه عزت خدای درکړه مال خدای درکړه خوشحالي خدای درکړه په ټولو کې به وایه الحمدلله په دې الله خوشحالي کې ما وی د خدای صفتونه وکړل او د الله حمدونه مې وی ډېر زیات مې وی او څنګه صفت کوي ما وی د هغې الله صفت کوم چې دی د ټولو پیغمبرانو په آخر کې را لېږلی ختم نبوت د حضور پاک نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی نشته او نه به راشي دا زمونږ عقیده ده د ایمان سره تعلق لري زه آخر کې د ټولو پیغمبرانو آخر کې راولېږل هغې الله له حمد او صفت ویم ګوره دې ته ګوره اوس
چې د قیامت پر ورځ به ټول پیغمبران زما د جنډې لاندې ولاړې. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه. ټول پیغمبران آدم علیه السلام د هغه نه واله عیسی علیه السلام پورې دا ټول به د رسول الله مبارک جنډې لاندې ولاړ. ټول به پیغمبر مبارک ته راځي چې سفارش وکړي. زه به سفارش کوم د مخلوق د امت سفارش به کوم. دا حمدونه مې ووي. دا بیت المقدس کې 2 رکعاته منځ شو. څومره لویه خبره، څومره عزت دی. موږ د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې آخر الانبیاء د ټولو پیغمبرانو اخیری. بل صفت دا چې خاتم النبیین والمرسلین د ټولو پیغمبرانو بالکل اخر. او بل صفت یې څه دی؟ امام الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو رسولانو امام. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی معرف القرآن کې. دا ما چې کوم آیات ولوست د دې آیات په لاندې دا لیکلی چې د ابو سفیان نه هرقل د روم بادشاه او هغه د حضور پاک متعلق معلومات اخیستل. نو ابو سفیان هغه وخت کې لا مسلمان شوی نو، دا کافر. نو هرقل ته وی ګوره اوسې سموده مخکې یو بله دعوه کړې ده. وی څه دعوه یې کړې ده؟ هرقل ورته وی د روم بادشاه لکه د امریکې بادشاه چې وی زه په لږ وخت کې بیت المقدس ته تللی یم او بیا راغلی. هرقل ورته وی دا په ویښه وی؟ وی او په ویښه وی چې زه په ویښه تللی. نو د هرقل شاته یو بوډا سپین ږیری د هغوی د کتابونو مولا و. نو ابو سفیان ته وی چې ابو سفیانه دا کله یادی؟ په کومه میاشت کې یادی او په کومه شپه یادی چې تللی؟ هغې خو د ټوکو ټقالو دپاره وی که وی دا په پلانکۍ میاشت کې او په پلانکۍ شپه. هغه بابا هرقل ته وی صاحب دا ټیک وی دې ته راغلی دی بیت المقدس. وی تا ته څه پته لګي؟ وی په دغه ورځ چې د دې کومه ورځ او کومه میاش او شپه یادی وی د بیت المقدس خدمت ما کو. اصل دا بیت المقدس راجح د بیت المقدس هم ویلی شي. د بیت المقدس خدمت ما کو. نو وی چې خلکو منځ وکړ ماسخوتن او تلل نو زه لاړم ما دروازې بندولې. نو چې کومه مرکزي دروازه وه مې بندوله نو نه بندېده. په جومات کې خو قیمتي سامان پروت و. ما وی دا خو کوکولو پاتې شي غل د شپې رانه شي غله ونه کړي. نو لاړم ترکان پس امې راوست. ما وی دا دروازه نه بندېږي. ترکان ځان سره سامان راوړ چې ویې کتل نو د دې تنبې د پاسه پخوانۍ تاسو ته پته نه لګي او پخوا به د چوړ تنبې به وې. د پله را سره که د چوړ به وې. بره به یو تخته وه، بره پلنه تخته به اوس هم زړو کورونو کې شته. بلکل داسې بره تخته به و، یو به لاندې و. نو په هغه ور کې به بره داسې یو چوړ غوندې و، او یې په تخته کې په سوري کې ورکړی و، او یو به لاندې و، قبضې به نه وې، او پکې هغه چوړ به تاوېده. نو وی ما ته ترکان وی چې دا بره کومه تخته ده نو دا په دروازه راښکته شوې ده، نو دا تنبې نیولی ده او بره پې د دیوال زورم دی. نو دا اوس نه کېږي، دا به د سبا په رڼا کې دې سره ګور. دا پله به تې اوچته و، پله ورته وه، دا به اوچته و چې دا چوړ خلاص شي نو دا به بندېږي. وی بس زه لاړم کور ته. وی سار چې رالم او دروازې ته مې وکتل، داسې مې ګوتې یوړې، دروازه کولاو شوه، بنده شوه. چې مې وکتل ټیک ټاک ده. زه حیران شوم چې خدایه بېګا خدا نه بندېده، په ترکان هم نه شوه بندولی، اوس دا دې بندېږي کولاویږي. وی چې بار ته ووتم نو هغه تیږه چې مخکې به پیغمبران راتله و هغوی به پورې خپل څاروي تړل. وی هلته چې مې وکتل نو هغه تیږه کې چې کوم سورې و او پیغمبرانو به خپل څاروو پړې په هغې پورې تاړه، هغه سورې کولاو شوی و.
او پړې و پورې هم تړلې و د پړي هغه داغ پې د پاسه پروت او د تیږې خوا کې د څاروي د خپو نښې م وې او خاشړم پراتو بس ما وی دا د خدای څوک نیک بنده دی جومات ته د شپې راته نو په دې وجه دا دروازه د ما نه کوله او پرېښې ده اوس ګوره که دروازه بنده م وي نو فرشتو کولاولی شو دا څه مسله نشته چې جبریل علیه السلام په چت راکوزېږي نو دروازه نشي کولاولی څه لیکن دا خدای دې مخلوق ته ښودله چې پته دې خلکو ته مو لګي دا د هرقل ته پته ولګېدله بوډا بابا ورته وویل چې دا داسې شوې ده وی ما وی د خدای څوک نیک بنده راغلی دی نو چې دا دی وی چې دا پیغمبر راغلی دی د آخر زمانې او دې کې مونځ کړی نو دا ټیک وی دا نښې ما لیدلی دا لوی سفر د حضور پاک مبارک دا لویه معجزه ده ګوره معجزه څه ته وایي معجزه دې ته وایي چې داسې یو کار د پیغمبر نه صادر شي یا د پیغمبر په مخ کې د هغه د منشا مطابق چې هغه د عقل نه اوچتې عقل یې نه مني دا عقل مني وی براق به څونه سفر کو وی چې کوم ځای به نظر لګېده هلته به یې خپې خاوده په ډېر لږ ساعت کې په څومره ساعت کې دا سفر شوی دی قرآن شریف کې الله فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا هغه ذات ته هر عیب نه پاک دی چې د شپې خپل بنده بوتلی دی لیلن زمونږ دا طالبانو اسرا خو اسم د شپې تلو ته وایي وی دا لیلن ته پکې څه ضرورت دی دی ورته تجرید وی تجرید به پکې کوم دې کې اشارت دې ته وي دا تنوین د تقلیل چې د شپې په ډېره معمولي څه کې پیغمبر مبارک دا سفر کړی ډېر لږ ساعت دا معجزه ده موسی علیہ السلام په قبر کې ویني موسی علیہ السلام هلته په دغه کې ویني په بیت المقدس کې ویني او دا پیغمبران دلته ویني او بیا چې اسمان ته خیږي هلته هم د دې پیغمبرانو سره ملاقات کوي دا ټولې معجزې دي دا هغې پیغمبرانو معجزې دي او د حضور پاک هم معجزه ده او الله قرآن شریف کې وایي که څوک وایي چې دا به څنګه یو دا خو داسې ده و د ایمان نه به خلاص د شپې یې بوتلی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى او ډېر لرې جومات ته مسجد اقصا بیت المقدس جومات ته وایي لنریه من آیاتنا موږ دې سره پاره خپل مضبوطې نښې ورته ښایي الله قرآن شریف کوي انه هو السمیع البصیر الله اورېدونکی هم دی چې څوک کوم ځای کې خبره کوي او اواز کوي نو الله پاک د هغه اواز اوري او الله لیدونکی هم دی هر ځای کې چې څوک په کوم ځای کې دی که ځمکه کې دی او که په تیخانه کې دی د الله نه څوک غیب نه دی الله یې ویني هم نو دا یو سفر شو د بیت الله نه ونیسه تر بیت المقدس پورې دې ته زمونږ طالبان اسرا وایي د اسرا سفر د شپې دویم سفر د بیت المقدس نه واله اسمانونو ته دی اسمانونو نه پورته د الله د عرشه پورې او بیا جنتونه هم لیدلی دي او دوزخونه هم لیدلی دي او د پیغمبرانو سره ملاقات هم شوی نو دا دویمه حصه دا به راته آینده جمعه ووایم انشاءالله او بل په دې معراج کې چې کوم حکمتونه دي په دې غټه معجزه کې نو انشاءالله العزیز که موقع و خدای ژوند راکړه نو اب هم درته ذکر کوم خو تاسو به د دې نه څه اندازه لګولې چې پیغمبر مبارک له خدای څومره لوی شان ورکړی دا اندازه به تاسو لګولې او د پیغمبر لویه معجزه به هم ستاسو ذهن ته راغلې او په دې به هم پوه شوې چې د هر تکلیف او د مصیبت نه پس خدای راته راولي او خدای خوشحالي راولي چې څومره تکالیف په حضور پاک تیر شوي نو خدای ولا داسې سفر ورکړي چې د پیغمبر مبارک نه هغه ټول تکلیفونه او هغه مصیبتونه او غمونه ختم وهیر شي ښه دا زمونږ د جمع مرګرې د خوشرنګ لالا خدای پاک دې وبخي هر جمعه مستقل به راته او دغه ځای به ناست مستقل هر جمعه نن نشته مونږ سره تیره جمعه خو زما سفر وتلم کراچۍ ته نو زه نوم خو راته ملګري وایي چې تیره جمعه م راغلی مرګ والا خدای کم مرګ ورکړه د سار مانځله ته او موټر سایکل سره اکسیډنټ وکړو غریب لاړ وفات شو
نیک انسان او خوشرنګ لالا خدای پاک دی وبخي او زمونږ د جمع ملګري چې د انسان نه جدا شي بنده خفه کېږي خدای پاک د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې ټولو وارثانو بچو له صبر ورکړي خدای دې ولا لوړ مقام د آخرت ورکړي والد صاحب حاجی محمد سید صاحب زموږ د باباجي خاص دوست په خاصو دوستانو کې و باباجي د هغه خاص دوستانو باندې یو پکې دی ادم خدای وبخي او دې دې خدای وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د چارباغ مختار وفات شوی دی او د خټ عنایت الله خان ماستر وفات شوی دی او د بازو فضل رازق صاحب دعا ټولو ته وکړي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او لوی سفر یې د راحتونو کې وارثانو له صبر ورکړي بعضې دوستان د هغوی دعاګانې غوښتې دي ما ته هم ډېر ملګري ټلیفونو کې دعا وکړئ چې چا هم دعاګانې غوښتې دي خدای دعاګانې ورته قبولې کړي زمونږ د جومات کې زمونږ یو ملګری دی دا ګوره مونږ له دا دغه ولګول دا ټیلونه یې راله ولګول په جومات کې او لا کار پکې پاتې دی نور هم کوي حاجي صاحب دا حاجي نظام الدین صاحب نظام الدین حاجي صاحب زمونږ ډېر ښه دوست دی ډېر جوماتونه یې جوړ کړل الحمدلله خدای دې ولا ټول قبول کړي او دا زمونږ د جومات کې جمعې پر ورځ راغلی او دا کار پکې زه کوم ګوره څومره جومات خشته شو مزیدار شو د خدای کور چې څومره خشتی نو هغه مړه خوند کوي ښکلي جومات عثمان رضی الله عنه جومات څومره ښکلی کړی مسجد نبوي نو مونږ خو جومات لا او د بار ځای هغه جومات چې کوم هغه اخوی سم جوړه کړه دې له مونږ چندې نري غوښتې عام په جمعه کې به مې اعلان کړه خدای جوړ کړ اوس هغه اعلان ځکه نه کوو چې جومات جوړ دی صرف دا دغه پاتې دي دا ټیلونه پاتې نو خدای پاک د هغې بندوبست هم وکړ نو حاجي نظام الدین صاحب دی د هغه بچی دی زبیر صاحب یو بل بچی هم دی دعا ورته وکړئ چې خدای خوشحاله وي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د دنیا خوشحالۍ نصیب کاروبار کې الله برکت واچي او دا چې کوم جومات کې کوم محنت وکړه خدای دې ولا قبول کړي نور چې څومره جوماتونو مدرسو سره تعاون کوي الله دې ولا قبول کړي او زمونږ دا باقي لږ کار پاتې دی دې کې زمونږ خیال دا دی چې چت باندې دغه ولګو څه ورته ویل که سیلینګ دې ته امنیت دی د سیلینګ بس خدای به هغه مو کړي انشاءالله او دغه اخوا د جومات څه د لارې نه پورې غاړه چې د جومات څه او د مدرسه هم د پکې د قرآن شریف الحمدلله هغې دپاره هم کوشش کوو چې خدای پاک چې د ټیلونو بندوبست ولو په الله هم یقین دی خدای به یې کوي انشاءالله العظیم وا کینټ نه یو کس دی دوه ماشومان یې روک شوي دي دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې را پیدا کړي ډېره ګرانه چې چا ماشوم روک شي الله ته یې را پیدا کړي خدای چې دا ماشومان یې دي ته یې را پیدا کړي دیم وایي چې جومات کې یو بزرګ جومات کې خبرې نه دي پکار ښه جوماتونو کې خبرې کول ګناه ده او جومات کې چې څوک اسې عامې مباحه خبرې هم کوي نیکۍ ورسره ختمېږي نو جوماتونو کې خبرې کول نه دي پکار ځان ساتئ خیر دی که محراب کې څوک په کورسۍ بیان کوي هم کولی شي پروا نشته په کورسۍ که به څوک بیان کوي نو کولی شي جی او زمونږ ماما دی حاجي محمد صاحب هغه عمرې له روان شوي لار کې ورته په سفر کې څه مشکلات دي دو کې چې مشکلات ولا خدای پاک په خیر باندې صبر وکړه دا یو دوا حکم کړ چې خدای پاک دا مشکلات ولا په خیر باندې بدل کړي خدای دا مشکلات ولا په خیر باندې بدل کړي او ته په خیر او په عافیت دا سفر د عمرې دا ولا کامیاب کې او ته عمرې لبون لاره کې څه مشکلات دي چې خدای په خیر او خوشحالۍ ورسوي او زمونږ د بادر دی کلي دا لون خړی یو ملګری دی پالج والې دعا ورته وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي زمونږ نقیب ورور دی د دوی یو سره یو ملګری دی او یو جج صاحب دی نومنالم دعا ورته وکړئ چې خدای خوشحاله کړي او سوراب حاجي صاحب زمونږ یو ماشومه زمونږ فرزه ده بیماره ده دعا ورته وکړئ چې الله والا روغ صحت ورکړي الله شفا څومره بیماران دي د مجلس کې یا کورونو کې الله ټول روغ صحتونه ورکړي الله شفا والا ورکړي که څوک قرضداران مسکینان خدای قرضونه اخلاص کړي یا الله چې د چا د زړه څه حاجات یې ولې پوره کړي یا الله چې څومره دوستان دلته پېښور یو ځای بل ځای نه زموږ دوستان راغلي دي خدای د زړه مقاصد یې پوره کړي حاجات یې پوره کړي خدای د ټولو زړه حاجات پوره کړي یا الله دا ټول بیت الله له بوځي
خدای عمرو له بوزي خدای حجونو له بوزي او الله ته زمونږ نه راضي شي برحمتک یا رب